که چیرې یوه ښځه وي هغه د کفارې رژې نیسي په دا میانځ کې دې ته بیماري ولګېږي مینسز ورته شروع شي ماهواري ورته شروع شي بیا په آنه بعد چې کله دغه ښځه بیماري نه پوکول نه ورسته هغه بیا د رژې شروع کو نو په دا میانځ کې چې کومه وقفه راغله د وقفه د دغه کفارې د رژې دپاره نقصاني نه ده نو ماهواري دا یو داسې شی دی چې دا همیشه تقریبا هره ښځه ته درځي نو شریعت په دا کې رخصت ورکړی دی په دا کې معافي ورته ایښودو چې که چیرې یوه ښځه داسې وي چې هغه د کفارې رژې نیسي نو که چیرې داسې وایي چې شریعت رخصت نه وي ورکړی نو ښځه ته داسې موقع میلاوېدلی هم نه شي چې په هغه کې شپېته رژې ونیسي مسلسل ځکه چې دا خو ماهواري د ښځې سره بلکل تړلی شی دی نو شریعت رخصت ورکړی دی چې که چیرې ښځه داسې وي چې هغه 100 رژې نیولې وي 100 نه بعد هلته بیماري شروع شي بیا په بیماري نه وروسته بیا هغه ښځه دوباره بیا رژې نیول بیا شروع کړو نو چې کله هغه رژې بیا ونسي نو هغه مخکې چې کومې رژې دي هغه هم په دا کفاره کې شمیرل کېږي هغه رژې ختم کېږي نه نو ماهواري یو داسې شی دی چې هغه ښځه ته راشي د هغې ماهواري په وجه باندې په میانځ کې چې کوم بریک راغلی دی فاصله راغلی دو تسلسل ختم شوی دی هغه تسلسل نه ختم کېږي نو دغه ټول رژې سره جمع کېږي دغه نو کفاره دا پیره کېږي